مکار عمران خان بیا تازه څه ویلي دي. تازه یې له افغانانو سره سلوبه شروع کړې ده، دا چې قرضداره پاکستان به لا څومره قرضداره شي. او بلخوا بیا طالب پلاوي دوحې ته د تګ په اړه دغه ویډیو تر اخره وګورئ تر څو په دې هر څه خبر شئ. عمران خان تیره ورځ یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وایي چې هیواد یې ډېر عاید نه لري تر څو د ولس ښېګڼې لپاره کار وکړي. دی وایي مجبوره یو چې له نورو پور واخلو او همدې بهرنیو پورونو ورته ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. له غونډې وروسته بیا طالبانو سره د مرستې خپله پخوانۍ ژمنه تازه کوي او اعلان کوي چې افغانستان سره تر 15 میلیارده کالدارې چې نږدې 10 میلیونه ډالر کیږي مرسته کوي. زه په دې باوري یم چې پاکستان دا کار یوازې د کالدارو د ثبات لپاره کوي، نه د افغانانو سره د مرستې لپاره. دوی غواړي چې له دې لارې د پاکستاني کالداري نرخ یو څه لوړ شي. له سیاسي اړخه ورهاخوا د افغانۍ لپاره دا مرسته سم دم زهر قاتل دی. له کالدارو راتلو سره پر ډیورن کرښه پرتو ولایتونو کې کالداره چلښت پیدا کوي او د افغانۍ کارول کمیږي چې دا کار مستقیم د افغانۍ پر ارزښت منفي اغیزه کوي او نرخ د لاسه ورکوي. په هیواد کې مو بشري ناورین دی او اقتصادي بحران روان دی. کنه زما مشوره به د اسلامي امارت چارواکو ته دا و چې دا مرستې په کالدارو قبول نه کړي. د کالدارو پر ځای باید ډالر مرسته شوی وای. مرستې دې ځان سره سنبال کړه، ما آرام ته پرېږده. کافره تا چې خدای ساتي نو ولې ما نه ساتي. بلخوا بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ لوړپوړی طالب پلاوی نن مازدیګر دوحې ته روان شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په یاد پلاوي کې د پوهنې، صحت، مالیې، امنیت او د افغانستان بانک استازي برخه لري. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې له امریکایي استازو سره به د کنګل شویو پیسو خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیدله. که تاسو هم د پاکستان د مرستو په اړه او یا هم د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ هم په نورو ویډیوګانو کې نشرو. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.